ډېر خلک داسې چې هغې مسلمانان شي ایمان راوړي او په هغه ایمان یې بیا ټینګوالي نه استقامت نه نو خاتمه خرابه شي. نو کم انسان چې د هغه په خپل ایمان ټینګوالی راشي کلک کي د ایمان او د ایمان چې کم متعلقات او مقتضیات دي چې هغه نیک اعمال دي په هغې پابندۍ سره عمل وکړي نو د ایمان د مضبوط دی دا به سره قبر ته او آخرت ته او جنت ته رسي. او چې څوک په دې ایمان خپل استقامت پیدا نه کړي نو ممکن ده چې ایمان ته ختم شي او خاتمه بغیر د ایمان نه راشي. الله دې زمونږ استقامت نصیب کړي. نو قرآن شریف کې الله فرمایي هغه کسان چې هغې لومبۍ خبره خدا کړي چې ربنا الله رب زمونږ الله دی ثم استقامو او په دې خبره ټینګ پاتې شي د دې نتیجه څه شوه تتنزل علیهم الملائکه فرشتې به نازلېږي خصوصا د ځنکدن په وخت کې او ورته به څه وایي الله تخافو ونه یریږئ. ګورئ سفر در باندې ډېر مشکل دی چې ونه یریږئ. ولا تحزنو سړی چې مري د هغه میړه کې راځي چې دا بچي به مې څه کوي ښځه به مې څه کوي مال به مې څه کوي دې پسې غمجن نه شي د دې انتظام به زه کوم. الله تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. حضور پاک وی د ځنکدن په وخت کې ورته الله جنت مخامخ وښایي. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا واستقم كما امرت. نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس کوي حضرت ګیره مبارکه دې سپینه شوه قد شبت سپین ګیرې شوې دا ولې وی شیبتني هود واخواتها په دې کې راځي واستقم ټینګ شه امت تم کلک کا او تم ټینګ شه استقامت کې کمال. یو لوی بزرګ تیر شوی دی شبلی لوی بزرګ دی یو ځای کې ملاستو د یو اونې نه ولا آواز راغی د اونې نه ونه ورته وی یا شبلی کن مثلی شبلی ما پشان شه چې وکتل آواز د اونې نه راځي او زه اونې پشان څنګه شم وی د آواز د چې کوم ځای نه راځي اونه وی ما نه راځي ما پشان شته وی ستا پشان څنګه شم وی زه الذين يرمونني بالاحجار فارميهم بالاسماء. ما خلق پکانو لی زه د هغې په عوض کې میوه ورکړم اونه چې ولې پکانې باندې نو زخمي شي که نه نو دله میوه راغورځوي. الناس يرمونني بالاحجار خلق مې پکانو لی فارميهم بالاسمار دې په میوه ولم شبلی کې څوک در سره بد کې خور سره کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک صفت دو لا تدفعوا السیئة بالسیئة لا يدفع السیئة بالسیئة د بدو جواب به په بدو نه ورکو ولكن يعفو ويصفح روګرداني به کولو دا چې چا به ورسره ظلم کو نو هغه ته به عفو کوله نو یې ځان نه داسې جوړ کا څوک درته ضرر رسوي ظلم در سره کوي زیاتې در سره کوي نو ښه ورسره کوه دین ورته ښایه پرېږده ورته چې وایي د جنت لار ورته ښایه. شبلی دې ونې ته وایي وی دا خو ستا کې ډېر لوی کمال پروت دی نو وی دا ته ونه ولې بیا سوځې ولې تا خو د ډېر لوی ولایت خاوند دی بیا دا په بیابان کې ولې ولاړی او دا بله ورځ څوک کټ کې اوبه دې سوځي دا سوځې بیا ولې وی دا ځکه چې ما کې استقامت نشته وی څه مطلب وی یمیلني الهوا وهکذا وهکذا وی چې هوا راشي کله مې داسې لقي یو کله مې داسې لقي استقامت نشته. ځان کې استقامت په دین پیدا کا چې شیطان او نفس او د دنیا مال دولت کې یو خوا بل خوا نه لګوي د ځای نه دې متزلزل نه کړي استقامت مضبوط شي. نو ایمان او په ایمان استقامت دا ډېر مضبوط شي الله دې دا نصیب کړي. دا شیخ الهند صاحب رحمه الله مولانا محمود الحسن دیوبند دی دیوبند د دارالعلوم لومبی طالب دی دارالعلوم دیوبند لومبی استاد محمود او لومبی شاګرد محمود دی د دوه محمودینو نه الله د دارالعلوم دیوبند روان کړی. د انار د بوټي لاندې استاد محمود دی په دغه دیوبند علاقه کې یو د سکول استاد و هغه مولانا قاسم صاحب راوسته وی دلته کښېنه یو ماشوم دله راولم سبق ورته شروع کړه دا لومبی پټی ورته شروع کړه
دا محمود الحسن یې راوست دی ورته کښېنم لومبې استاز محمود شاګرد محمود نه خدای شیخ الهند جوړ کړ مولانا محمود الحسن چې دا د دنیا دا لوی اکابر دا ټول د مولانا محمود الحسن شاګردان دي مولانا اشرف علي تانوي رحمت الله علیه ګوره شانور شاه کشمیری رحمت الله علیه ګوره مفتی کفایت الله صاحب وګوره مولانا حسین احمد مدنی وګوره مولانا الیاس صاحب رحمت الله علیه وګوره دا ټول د شیخ الهند شاګردان نن په دنیا کې چې څومره په هر د میدان کې د دین خدمت کیږي په هر میدان کې د دې بنیاد شیخ الهند دی مولانا محمود الحسن رحمه الله که انګریزانو ونیو 1857 لویه مسله ده تاسو ته معلومه ده جنګ ازادۍ لوی تحریک تیر شوی دی انګریزانو ونیو د مالټې په جیل کې بند جیل کې پروت و نو جیل کې دومره تکلیفونه ورکړي دي چې کله دی بیا وفات شو او دله غسل ورکو لمبه وی یو حکیم ورده مرید حکیم اجمل دا مشهور اجمل خان حکیم نه دا بل دی حکیم اجمل دی مریدم دی او دی خاص شاګردم دی نه په کور کې غسل ورکو چې کله غسل نه خلک جامې لري کې جامې لري کې د عملې ټوله داغي وه تک تور تور داغونه په ملا نو خلک حیران شو چې دا دومره په ملا باندې دا تور داغونه د څه دي نو خلکو یو بل نه تپوس کو مولانا حسین احمد مدني رحمت الله علیه راورسېد جنازې له چا یې تپوس وکړو نه په ژړا شو په چغو چغو یې ژړل وی دا راز ما ته استاد ویلي و خو ما ته وی چې دا به زما په ژوند نه فاش کې نو ما ځکه غږ نه کوم اوس مې استاد لاړ نو څه درته ویم وی چې کله د مالټې په جیل کې دی ګیرو نو دی به یې موږ نه بوته نو دله به یې په ملا شاټونه ورکول د بجلی شاټونه او سکاره به یې ګرمول په ځمکه به یې کېښودل او دی به پې الوړې سمله وی ده ته به ډېر لوی تکلیف و د شپې به خوب نه ورته وی یو انګریز راغی وی مخامخ ورته ودرېده چې ته صرف دومره ووایه چې زه د انګریزانو مخالف نه یم دومره ټکې ووایه نو پرېږدو دی سزا دله نه درکوو صرف دومره ووایه وی د دې تکلیف ته چې مونږ وکتل چې د ده نه به دا اوښکې روانې وي او تکلیف وته وی مونږ ورته ټول شاګردان راجمع چې صاحب په دې کې څه حرج دی ووایه که نه خیر دی قرآن شریف کې الله تعالی فرمایي که یو سړی باندې دومره زور راشي الا من اکره وقلبه مطمئن بالایمان او په د جبر راشي په زړه کې ایمان نو که په خولې د کفر کفیل کلمه مو ځان خلاصولو نو خیر دی دې وخت کې خو تعالی د کفر کلمه ویلم جایز دی خپل ځان بچ کې خیر دی په زړه کې خو د ایمان شته ووایه که نه چې د انګریز مخالف یم وی سترګې راوویستې وي مونږ ته غوسه شو وی دومره مونږ ته غوسه شو چې زمونږ له وجودونه په رپېدو شو وی مونږ سر ښکته کړ وی مونږ ته وایي چې زه د بلال وارث یم زه د خباب وارث یم زه د خبیب رضی الله عنه وارث یم زه د مجدد الفسانی وارث یم زه د بیبي زنیرې وارث یم زه د عمار او د یاسر وارث یم زما نوم د الله په کتاب کې لیکلی شوی دی تاسو څه غواړئ چې د الله د کتاب نه زما نوم کټ شي او د انګریز په کتاب کې زما نوم ولیکلی شي قسم په الله دا خو لا شاټ ورکول دی او په سکرو زما وجود سیدل دی چې زما یو غوښه بوټی کې نو محمود الحسن به په خوله د اقرار ونه کړي چې زه د انګریز مخالف نه یم مخکې هم د انګریز مخالف یم اوس هم مخالف یم قبر کې به مخالف یم او په تخته د غسل به پروت یم او زما د اندامونو نه به چغې وباسي چې انګریز ظالم دی او د انګریز مخالف یم دا داغونه هغه دي چې کله د پانسۍ اډر پې وشو د پانسۍ اډر نو وی دې په جلا شو جللې وی موږ حیران شو چې صاحب اوسه پورې د ځان په شاټونو ته تړلی او تکلیفونو ته ځان تړلی دی دا زموږ د علماو باندې ګورئ د انګریز هسې نه دی تللی د انګریزانو سازش او سکین دا و چې دین به ختمو مسلماني به ختمو هغې یې دا سازش جوړ کړه چې یو قرآن ختم کړي یو عالم ختم کړي یو مدرسه ختمه کړي اوس هم د انګریزانو دا سوچ دی امریکایانو دا سوچ دی که نه مدرسه بدنامه کړي یا دهشتګردی ډېر مولیان او علما او طلبا بدنام کې طالبان چې دا دهشتګرد دي خلکو کې هم بدنام کې خو شکر الحمدلله د خلکو د زړه نه خلک پوه دی د خلکو د زړه نه د مدرسې او د جومات او د عالم مینه او قدر ونه وته خلک په دې پوه دي چې دا دوکه باز دی
ما په هغې خلکو باندې بدګمانه کوي چې کوم خلک ما ته قرآن ښیي ما ته خدای ښیي ما ته پیغمبر ښیي هغه خلک چې ما ته جنازه ښیي ما خدای ته رسوي ما ته ایمان ښیي ما په هغه بې اعتماده کوي خلک پوه دي ناپوهه نه دي اوس هم دا سوچ دی 14 لکه قرآن شریفونه وسوځول انګریزانو په 1857 کې 14 لکه قرآن شریفونه دی وسوځول یو انګریز دی مسټر تامسن هغه یو تاریخ لیکلی په هغه خپل تاریخ کې لیکي وی دهلی نه چې راووتمه وی چې کم سړک کومه اونه مې کتنو په یو اونې پورې یو عالمه بې ځان دو مړ پروت و 14,000 علماء کرام دی په یو ځل په اونو پورې یوه بې ځان کړل او شهیدان یې کړل 14,000 علماء کرام او دا تامسن وی په دهلي کې یو جومات په دهلي جامع مسجد وی هغې نه جیل جوړ کړی وی هغه ته ننوتم خو انګریز دی وی چې ورله بین را باندې ولګېده د سوې غوښې بین را باندې ولګېد د سوې غوښې چې دا غوښه څه چا باندې کړې ده وسوځېده څه چل دی وی چې مې وکتل اور یې بل کړی دی د اور بټۍ بلې کړي دي او علماو نه جامې وباسي او په هغې کې ورغورځوي هغې علماو دا ونه وي چې موږ د انګریز مخالف نه یو قرباني ورکړه د هغه قربانۍ په اثر کې رب العالمین انګریز د دې وطن نه لرې کړ پاکستان هندوستان خدای پاک ازاد داسې په اسانه نه ایجاد شوی انګریز په اسانه نه دی تښتېدلی اوس بیا خپل کوشش کوي په مختلفو طریقو را دننه کېدل غواړي شیخ الهند صاحب رحمه الله په ژړا شو وی چې د 500 اډر پې وشو ملګري وایي چې یا خو وی چې زه د بلال وارث یم او زه د خباب وارث یم او زه د خبیب وارث یم او زه د عمار او د یاسر وارث یم او زه د مجدد الفسانی وارث یم مجدد الفسانی شیخ احمد سرهندی رحمه الله د کوم استقامت مضبوط استقامت اکبر بادشاہ د مغلیه سلطنت هغه ځان له خپل دین جوړ کړ دین الهي نوم یې ولکېښود خپل دین هغې کې یو دام شق و چې بادشاه د مسلمانانو ته به خلک سجده کوي دام پکې چې څوک راځي بادشاه ته به سجده کوي ډېرې ګڼې وړې خبرې پکې وې چې 4 نه زیاتې ښځې په نکاح غشتی شي 15 او 6 او 8 او 9 او 10 ښځې کله چا خور خوښه یو کې مور خوښي نه هغې سره هم نکاح کولی شي ډېرې ګڼې وړې دا رسومات او بدعات او د دنیا خرافات ځان نه جوړ کړی او دا دین الهي نوم یې ورته ایښودی او مجدد الفسانی رحمت الله علیه شیخ احمد سرهندي هغه ته وایي په دې فتوا راکړه چې دا زما دا شی ټیک دی هغه وایي دا چېرته کولی دا تندی به چا ته لګي په سجده الله ته چې کوم خالق دی دا به بادشاه ته په سجده نه لګي دا به تا ته په سجده نه لګي وی جیل کې واچوئ مجدد الفسانی رحمت الله علیه په جیل کې واچوئ لاسونه او خپې یې وله په زنځیرونو وتړئ او دومره کلکې وله لاسونه خپې په زنځیرونو وتړل چې د لاسونه یې په دې بړوندونو کې مات شو بادشاه دې نیسي پرېږدي دی نه اوس که بل څوک وی که نه یاره بس مجبور یم دروړه دستخط به وکړم مجبور یم نه دا هغه استقامت دی واستقم کما امرته په شریعت او په دین او په اسلام ټینګار او ټینګېدل دې ته وایي 2 کاله په جیل کې پرله پسې که اودسماتې له به بوتل هم په اتکړو کې به بوته که ډوډۍ به یې خوړل هم اتکړی په لاس کې دي که اوده دي نو مې اتکړی په لاس او پخپو کې 2 کاله په دې تکلیف کې تېر شو زوی راغ جهانګیر او ظلم دی جهانګیر هم ورسره کړی 2 کاله پس وله پخپو پرېوت صاحب معافي غواړو وایه سوی موږ معاف که زما پلار تا سره ظلم کړی دی ما هم در سره ظلم کړی دی تا پرېږدو وی نه زه خو په دې نه یم وی څوک حکم کوه وی د پلار هغه دین دې ختم کوه نوی دین چې کم نبی کریم صلی الله علیه وسلم راوړی دی حق دین رایج کا د پلار والا دین اکبر والا دین ختم مجدد الفسانی استقامت وکړه 2 کاله جیل کې تېر کړل ځکه ورته مجدد وایي چې هغه کم خرافات او کومه بېدیني هغې ته دین ویلی و د هغې د ختمېدو اعلان وشو نو شیخ الهند صاحب ته شاګردان وایي چې اوسه پورې به دې وایي چې زه د مجدد الفسانی وارث یم بچی یم زه د بلال بچی یم او زه د خباب او د خبیب بچی یم او اوس رب سړی حیران شي مونږ څوک لرو دې خلکو څه کړي مونږ منځه نه ځو جومات ته مونږ غرمه کې برداشت نشو کولی چې مونږ په یخنۍ او ګرمۍ کې الله ته ځان نږدې ما له خدای مال را کړی دی او ما سینې لاندې کړی ده خدای حق پکې نه ورکړو زه هسه وی ورته او وی نه په دې نه یم خفه وی جاړم په بل څه په دې جاړم چې هسې نه وینه مې توی شي او سام را نوځي او هسې نه چې زما دا روح د الله په دربار کې زما دا شهادت قبول نشي په دې جاړم قبول نشي شهادت په دې استقامت په دې جاړم چې پروردګاره تر ځان کدنه پورې مې په دې ایمان استقامت نصیب کړه
په دې جاړه هسې نه ځان قدر نه لږ غوندې مخکې ونه ښویږم خراب نشم شهادت هم مې ورکړ تکلیف هم تېر شو اعلان وشي چې دا قبول نه دی جهنم ته یې وغورځه بیا بس په دې جاړه ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا لوی بادشاه ظالم تیر شوی دی جالوت د هغه په مقابله کې طالوت او داود علیه السلام ووتل 314 کسان دي ورسره بادشاه ډېر مضبوط جابر بادشاه دی او ډېر د طاقت خاوند دی یو نهر هغې نه پورې وتل بادشاه ډېر پهلوان دی دا طالوت ورته وایي طالوت دا چې کوم د کمانډر ان چیف دی او جرنیل دی د مسلمانانو د فوج یاره وایي سړی خو ډېر لوی غټ دی د سره به څه کوو پر زور خو یې ډېر ګران دي ډېر طاقت هغه زمانه کې ټوپک نه و که نه او نه بم او د کاڼو جنګ و د کوتکو جنګ او د تورو جنګ و نو چې سړی مضبوطي تور هم چلولی شي چې سړی مضبوطي د کاڼي غدار هم کولی شي لرګي هم مضبوط چلولی شي نو طالوت وایي چې سړی خو ډېر پهلوان ډېر غټ دی د سره به څه کوو څنګه به یې راپرځو هغه په زړه کې لږ تزلزل راغی حضرت داود علیه السلام د سره دې وخت کې لا دې پیغمبر نه دی دې فوج کې یو ادنا غوندې نوجوان دی او وایي واقعي ډېر غټ دی شیش پتې که خیر انشاءالله خطا نه ځي که نرې وي نو شیش به مې خطا ته او چې غټ دی خامخا به لګي یا به لاس لګي یا به سر لګي یا به سینه لګي او خطا کېږي به نه واقعي چې نرې شي وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي او چې غټ وي نو هغه د غزار نه خطا کېږي هغه استقامت ته ګوره بادشاه کې تزلزل راغی سړی به زموږ د غزار نه بچ چې موږ به مریض کې داڼیاب هم کي او ورته څه وایي وی نه ډېر غټ دی شکر دی غزار به خطا نه دي جنګ شروع شو خو چې غزار رسا په سر د هغه جالوت ور برابر شو فقتل داود جالوت مردار شو استقامت چې وي که نه د بدر په 314 صحابه کرامو کې استقامت و ګوره څومره سخت وخت دی مسلمانانو سره 8 توري دي او کافران ټول مسلح دي مسلمانانو سره 2 آسونه دي کافران ټول مسلح دي او مسلمانانو سپلیم نشته غریبانانو خپې بلخپې دي جامې هم نشته تلېدلې دي او حضور پاک مبارک دی او سفر لاندې عریش سفر ته دی او سفر لاندې ولاړ دی الله ته لاس پورته کړی دی ای پروردګار الله دا 314 مې راوستي یا خدایا ډېر کمزوري دي غریبانان الله عجزانه الله بربند دي الله نار دي الله ما به نه ذلیل کې ما به نه رسوا کې پروردګار دا غریبانان مې راوستي الله که دا نن په دې میدان کې مړه شو تر قیامته پورې ستا د نوم اخیستو والا به څوک پاتې نه شي زاره سره لګیا د رسول الله مبارک دعاګانې کوي یا الله ما به نه ذلیل کې الله ما به نه رسوا کې ما سره دې وعده کړې ده او دومره تکلیف کې شو علیه السلام چې د سر نه صادر مبارک لاندې پرېوت حضرت ابوبکر صدیق راځي ګوره استقامت دې ته وایي په کار دا وه چې وایي چې صاحب لږ نوره مو جاړه ګورې لوی دشمن دی او صحابه وایي چې صاحب جنګ نه کوو دشمن ډېر مضبوط دی جنګ نه کوو حضور پاک مبارک صحابو سره مشوره کوي یو میدان کې صحابو سره برک الغیمات کې مشوره کوي لا دشمن شته دی نو مشوره کوي نبی علیہ السلام مبارک پیشنګویي ورکړه وی کم موږ د ابو سفیان قافلې پسې راوتي او رانه بچ شوه او د ابو جهل لښکر راغلی دی ټول مسلح دي څوک مشوره راکې اشیرو علی ایها الناس مشوره را راکې پکار دا وه چې مشوره دا وه چې صاحب واپس ځو ځکه موږ خو د دومره لوی لښکر مقابله نه شو کولی لښکر سره لا مخامخ کېدل هم نه دي شوي لښکر لا لرې صاحب ځو چې ته بیا به مضبوطې دغه به راوړو وسله به راوړو بیا به راځو حضرت ابوبکر صدیق ډېر خشته تقریر وکړه حضرت عمر انصارو ته نبي علیه السلام کتل اشیرو علی ایها الناس ملګرو مشوره راکړې حضرت زید ابن ارقم رضی الله عنه پاتې د الله رسول ستا اشاره جوړ موږ ته ده قسم په الله ستا په لاس کې ملا ستر کړی او بیعت هم کړی موږ به ستا نه مخکې هم جنګېږو ستا نه به وروسته هم جنګېږو ستا نه ښي طرف ته به هم جنګېږو ستا نه ګس طرف ته به هم جنګېږو موږ ته حکم وکړه چې په دریاب خپل اسونه ور واچوې په دریاب به خپل اسونه واچوو موږ د موسی علیه السلام د قوم په شان قوم نه یو چې موسی علیه السلام ورته وایي جهاد وکړې او دوی ورته وایي اذهب انت وربک فقاتلا انا هاهنا قاعدون زه او ته خدای د جنګ کوې موږ د جنګ نه یو موږ هغسې نه یو موږ به ته ووینې چې موږ به څنګه جنګ کوو د حضور پاک مخ مبارک داسې روښانه شي صحابه وایي افسوس چې د دې صحابي په دې دا خبره ما کړې وي
بل وی افسوس چې دا مرتبه ما ته میلوي دا خبره ما کړې وي بل وی افسوس چې دا ما کړې د استقامت وایي صحابو ته چې بس خبره راله وایي څه دي خو مړه به شو جنت ته به ځو که نه څه به منځونه کوو روجې به نیسو حجونه به کوو بلا قربانۍ به کوو په اسانه به جنت ته ورځو نو حضور پاک یې دعا شروع کړه نو چې کمزوري ایمان وي نو بیا به یې څه وي ورته یاره صاحب واپس ځو ښه یاره صاحب لکه دعا نوره مو وکړه پرېږدی چې لږه دعا نوره وکړي لږ نوره مو جاړي حضرت ابوبکر ورته څه وایي حسبک یا رسول الله بس نور دعا مه کوه جاړي ورته نور به ځان نه کړی بس حضور پاک راووت د هغه سفر نه کارو شو سیحزم الجمع ویولون الدبر الله آیت نازل کړي چې موږ له به الله ګټه راکړي وتاوه استقامت دیتا وای ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا الله زموږ استقامت نصیب کړي دا په صحابه کې دا په تابعینو کې استقامت په دین او په شریعت په معمولی اخوا دې خو به ایمان نه پرېږدي استقامت دیتا وای لږ غوندې تکلیف سره د ایمان نه ځان نه وباسي چې زه مړه خپل کار به کوي استقامت په دین ټینګېدل دا اسانه خبره نه ده دا ګران کار دی دا هغه څوک کوي چې څوک چا خدای ته ډېر ځان نږدې کړي قسم دې زه خو کله ډېر پریشان یم یا الله دا هر څه خو تا مونږ له راکړي دا ښکلي رسول تا راکړی دا قرآن د هدایت لوی سرچشمه تا نازل کړی دا ژوند ستا په لاس کې دی عزت ستا په لاس کې دی دا مال او دولت ستا په لاس کې دی قسم دې چې غواړي هر څه کولی شي که نه شي کولی یو ساعت سره دې ختمولی شي په جمدې جوړ جاړ به ناست دی بچو سره گپ شپ به لګې او ټس بالښت ته به ډډه ویې ختم یو ساعت سره دا پکې اوس نشته هغه مرګونه لاړل چې هغه پخوا به څوک میاشت او دوه میاشتې به په هسپتال کې پراته وو وارثان به ورته لنګې ته ناست وو چا به ورله خپې مږلې چا به ورله لاس مږه او ویې به دوا والا وکړي چې خدای پاک پرې رحم وکړي اوس خبره د ټسو غړپ ده ایټمي زمانه شو د میزایل دور شو د بټنو زمانه شو په بټنو خلک په ټس کړو سسبري خبره ختمه ده ځان مرګ له تیار وساتئ د خدای قهر په دې سر د پاسه او د خدای رحم دوه څیزونه یې دلته وې ځان دوګڼه چې یا به دغه قهر زما په دې سر راځي یا به دغه رحم زما په سر راځي ځان د خدای نه باغیان مه جوړوئ د الله نه باغیان مه جوړوئ ځان دا یقین وساتئ چې زما ژوند د الله په لاس کې دی زما مرګ د الله په لاس کې دی زما بچي د الله په لاس کې دي زما عزت د الله په لاس کې دی زما د دنیا ټولې خزانې د چا لاس کې دي د الله په لاس کې دي زما حرکات سکنات اوړېدل ګرځېدل دا ټول الله سره دي او دا یقین وساتئ چې الله په موږ ډېره مهربانه ذات دی الله عزت چې موقع د قهر او د غضب راشي نو قهر رستو کوم غضب رستو کوم چې د رحم او د غضب راشي نو رحم مخکې کوم موږ څوک لله ټول ځمنډې دونی ټیک ته دنیا ګټه د حلال وګټه بالکل د حلال رزق وګټه دغې ګناه نشته خو دا مطلب خو نه چې خدای ورسره پرېږدې که بعضې سړی لکه رزق حلال عبادت دی نو رزق حلال عبادت دی خو مونځ خو عبادت دی که روژه م عبادت دی حج م عبادت دی پردي مال نه ځان ساتل م عبادت دی که حرام نه ځان ساتل م عبادت دی که دغې ته هم له سوچ وکړه یوازې خدا نه چې رزق حلال ټول او ساره منډې دي او ترړې دي بچي دي لس دي او ټول دي د دنیا پسې وقف کړي دي نو د خدای دین ته هم لږ مخکې کړه ټول لګي اخبار ګوره رسالې ګوره لږ قرآن شریف خو هم راواله د خدای د قرآن یو پاڼه خو هم ووایه منډې د انګلینډ دی او امریکا ده او برطانیه ده لږ سعودي ته خو هم مخکې که نه د بیت الله مبارک او مدینې شریفې ته دې هم لږ مخکې که نه یارانو او دوستانو سره گپ شپ د سار نه ماښامه پورې منډې تړلې دي نن هغه له غم خادي څه شی دی غم خادي امر دی زه ورځم او نن درېیمه ده او نن هغه خادي ده او نن یې میلمانه دي او نن دا دي نو لږ د خدای دې کور سره هم دونه تعلق وساته که نه کم تعلق چې په ګاونډ کې او په یار دوست کې خلکو سره یارانو سره ساتلی دی نو د هغې یو صله به یې څه خو رب سره وساته د رب چې کوم خلک خوښ دی هغې سره خو ساتله خو لږ سوچ وکړې وروڼو مونږ په کوم طرف روان یو ژوند مونږ ټول په دې برباد سار نه ماښامه پورې په کور کې دوه او درې کسه دې ته وقف دي چې مازدیګر تنګینه واله چارسدې او پېښوره پورې غم خادې دی هغې له منډې تړلې دي سهار روان شي ماښام راولې هلته مې دوست هغه له مبارکي ده هلته د هغه سنت و د هغه مبارکي ده هلته کې هغه مړ دی د هغه درېیمه ده نن د هغه څلوېښتمه ده نن دا دي هغه دي ټیک ته مسلمان سره خیر ښېګړه او د مسلمان تپوس د عبادت دی فرض مونځ دې څه کوئ هڅه شو جمع مونځ څه شو کم خوا لاړه روژه دې کم خوا لاړه بچي ده نه کم طرف ته لاړه ژوند دغه دی بس صرف فضول ژوند لا خدای پاتې دی څومره ذکر دی او که څومره دی الله یاد کړه نن د قرآن څومره تلاوت وکړه ته ته په کار خو یې دغه څیزونه راځي جنازه کې یا 100 کسه یا دې 1500 کسانې یا دې 1500 یا دې 50,000 کسانې خدای پاتې شو فرض مونځ نشته جنازه شته
ته خدای له کې خدای دې کو فرض مونږ ته دې کړی جنازه فرض کفایي ده که د کور یو کس مړ کافي ده او مونځ فرض عین دی ونشته جنازه شته سوچ وکړئ ورونو لږ فکر وکړئ خدای ته لږ مخکې الله مه هېروئ قسم ته خدای ته وګورئ زمونږ هر څه عندنا الا خزائنو هر شیز خزانه الله وایي ما سره ده وما ننزله الا بقدر معلوم قرآن شریف کې الله وایي چې څومره د ما اندازه راغسې ورکوم واستقم كما امرت ان الذين قالوا ربنا الله چې څوک وایي رب زمونږ الله دی ثم استقاموا په دې خبره ټینګ پاتې شو تتنزل عليهم الملائکه فرشتې به نازلېږي خصوصا د ځنکدن په وخت کې الله تخافو ونه یری اسم نشته پروا نه ساتئ او نبی علیه السلام فرمایي چې دغه ځنکدن کې ورته الله جنت وښیي ولا تحزنوا دنیا کې که د مال بچي پاتې چې غم ورپسې ونه کې وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون د کم جنت چې د سره وعده کې د هغې زیرې قبول کې هغه جنت له به نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخره فرشتې ورته موږ ستاسو ملګري یو فکر مه کوئ دا بچې پاتې شو ګاونډي پاتې شو موږ ملګري یو په دنیا کې او په آخرت کې نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخره ولکم فیها ما تشتهی انفسکم چې سم غواړي الله بدله درکوي ولکم فیها ما تدعون او چې سم په زړه کې تېرېږي او د خولې نه وباسئ الله به یې درکوي نزلا من غفور رحیم دا به د لوی رب غفور رحیم د طرف نه ستاسو دپاره میلمست دی الله په ډېره لږه راضي کېږي په خدای یقین کوه ډېره په لږه راضي کېږي پس ډېر لوی محنت نه غواړي لږ محنت غواړي په لږه راضي کېږي الله دې په مونږ کې استقامت پیدا کړي استقامت په دین نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه تپوس کېږي وی صاحب شپته وی سپینګیرې شوې دې آیات ته اشاره کوي وی د استقامت سپینګیرې کړم چې په خپله استقامت کې پاتې شه او امت ته کلک کا چې دین تر اخره پورې په دین باندې کلک او برابر پاتې شي نو دا کمزور ایمان چې دی کمزور ایمان په دې باور مه ساتئ کمزور ایمان باندې باور مه ساتئ چې ګنې دا به ما سره آخرت ته پورې ټینګ پاتې شي په 10 روپۍ در دلته ختمېږي لکه غوندې ګراني در باندې راشي معمولي د جومات نه سپلی پټې شي نو خلک بیا دغه ته کنځل کوي دین او اسلام پسې کنځل کوي لکه دین خدا نه دی پټ دین خو دا کار مه کوه اسلام خو د ضیاءالحق صاحب په زمانه کې چې به لږ شی ګران شو خلکو به اسلام ته کنځل کول که معمولي به سا خواجه خلکو به اسلام ته کنځل کول دا اسلام دی دا هغه دین دی خدای نو دین او اسلام خو تا ته وایي دا مه کوه اوس ما ګناه وکړه ما غلطي وکړه دا خو دین غلطي نه کوي ما غلطي وکړه غلطي خو هر سړی پېژني تا غلطي وکړه مسلمان غلطي وکړه شیخ چې غلطي وکړي خلک ګیري پسې کنځل شروع کړي هلکه اوس یو سړی هغه په سایکل روان و بلې وویل وایي شیخه دا دې لا ګیره ده نه وایي دا بریکونه خو زما په ګیره کې نه دي خو مې په لاس کې دي زما ګیرې خو ګناه نه ده کړې که حاجي صاحب لږ غلطي وکړي خلک حج پر یا د لا حج کړی دی یا د حج کړی ټیک ته ښه خبره ده چې حج سړی وکړي نو لږ احتیاط دی کوي نو څه به کوي حاجي به په دنیا کې نه اوسي نو ګناه یې وکړله او غلطي وکړله نو حج ورته ولې یادی داسې ووایه که چې دا لا ته پښتون یا ته پلانکي کلي یې یا له ته لا مشر یې دا لفظ ووایه بعضې خبرې زموږ نه په بې سوچه کې غلطې خبرې د حضرت عمر فاروق رضی الله عنه زمانه وه یو نوجوان هلک او ډېر زیات عبادت گزار ده به دونه عبادت کو چې حضرت عمر رضی الله عنه غوندې شخصیت به ورته پس ښیده چې خدای دا خو هلک دی نوجوان دا هلکانو خو بار ګرځېدل خوښي دا هلکانو خو د دنیا منډې ترلی خوښي او دا هلک چې مازدیګر به دې راغی مسجد نبوي ته نو چې مونځ به یې وکړي یو سایډ ته به کېناست چې ما سره څوک خبرې نه کوي الله به یې یادو تر مازدیګره پورې به خپله محنت مزدوري کول مازدیګر به مسجد نبوي ته راغی غاړې ته به ناستو د قرآن شریف تلاوت به یې کو یا به یې ذکر کو ماښام چې به یې مونځه کو بیا به یو غاړې ته ودرېد او سنت او بیا به یې اوابین دا نفل کول ماسخوتنه پورې ماسخوتن چې به یې کله مونځه کو نو بیا به روان شو ته به دې کور او چې ته به اول به پلار او مور لته یو پلار یو بوډا مور یې اخره کې مړه شوې وه د پلار خدمت به یې کو هغه له به یې چاپي کوله په دې لاسو خپو به یې ورته زور کو چې هغه به یې اوده که نو بیا به خپلې کوټې ته دا یو معمول وده ده لیکن عبادت به یې داسې کو چې حضرت عمر به خلکو ته دې هلک ته وګوره دې ته عبادت وایي دی چې دا یې تلاوت کوي او مونځ کوي جاړي ورسره
ورونه خدا حضور پاک فرمای وی چې تاسو د قرآن شریف تلاوت کوئ کوشش وکئ چې تاسو وجاړئ او که جړه نه درځي فتباکو نو د جړه شکل جوړ کړئ په دې الله خوشحالي تلاوت د قرآن شریف کې به حضرت عمر رضی الله عنه کو بخاری کې راځي او صحابي وی مونږ به اخیری صفونو کې ولاړو دا حضرت عمر صاحب زمانه کې جمع ډېره زیاته شوې وه وی مونږ هغه به عموما صورت یوسف وی د یعقوب علیه السلام د دغه غم ټکي له چې بره ورسېد انما اشکو بستی و حزني الی الله نو وی د ده سلګۍ به په اخیري صفونو کې مونږ اورېدلې داسې جړل چغې به یې وایه نو جاړې به د قرآن شریف تلاوت سره جړه نه درځي نو تباکو ځان جړغونې کې نو دی لږ به تلاوت د قرآن شریف او ذکر کو جړل به او چې په مانځه به ودرېده نو داسې اوږده قومه او جلسه او سجده او دا رکوع به یې کول اوږده ډېر په شوق باندې عبادت حضرت عمر وی دا عجیبه هلک دی د ده د عبادت به خدای نه قبلوي نوجوان او د ځوانۍ عبادت ګورې د بوډاوالي په نسبت زیات وزندار او قیمتي یو ځل د هلک د ماسخوتن منځو که د پلار خدمت له روان شو حسب معمول چې په لاره ته په لاره یو ښځه وه په ده مینه وه خو ده ته پته نه وه دی خو به سر ټیټ نیخته او ښځه پې مینه وه هغه به ده ته په دروازه کې ولاړه وه که دی به جومات ته ته او که به راته په کومه لار به ته دې ښځه به ورپسې وه او د هغې دې خوښ و بس تړنې خوښ شوی یو ځل دی اوس روان دی چې مونځ یې د ماسخوتنو که روان دی ښځه دروازه کې ولاړه ده ښځې وله اواز ورکړی لکه پلانکیه دو کتل چې څه اواز راکړه چې څه وایي راته ښځې ته یې داسې وکتل بس دقه یو غلطي ترې وشوه حالانکه شریعت وی که بې اختیاره دې په یو ښځه نظر ولګېد نو دا معاف دی خو قصدن به ښځې ته نه ګورئ سر به ښکته کې بس ده نه دا غلطي وشوه چې هغې وله اواز ورکړو نوم یې واخیست ده ورته پیچ یې موړ کرد شاته راوګرځېد او ورته یې داسې نیغ وکتل جینۍ هم ډېره ښایسته وه ښځه او ورته ویې لکه ته انسان یې که حیوان دی ورته وی انسان وی ستا په شان انسان خو ما چېرته نه دی لیدلی تا کېړه نشته په دې لاره ته ځې زه در باندې مین یم او زه درته مخکې رستو کېږم ته ما ته اړو ګورې نه چېرته زه د نه کله مخکې شم کله رستو کله ښي طرف ته کله ګس طرف ته او خپل ادا کوم چې ته به ما ته وګورې نو ته ما ته اړو ګورې نه تړه نه لرې ستا اړه نشته ته انسان نه چې هغې ورسره دا کمې خبرې په کوم انداز وکړې د ده لکې او پوټې نورم کخ کخ رالل د ښځې اواز جالبي ځان ته بنده راکاږي حدیث پاک کې راځي قسم دی زموږ ښکلی مبارک پیغمبر چې څه فرمایي دا بل شان خبرې وی ښځه چې د کور نه وځي نو فی صورت شیطان خیر هغه د حدیث طالبانو ته چې موږ خبرې کوو ادب ته نه کوم مطلب دا چې څنګه شیطان کوشش کوي چې بنده ګناه ته راکاږي نو د ښځې خبرې شکل جامه ادا دا ټول سړی شیطان ته راکاږي چې هغې خبرې وکړه درته بیا وایي در باندې مین یم او زما ډېر خوښ یې او ته ما ته نه ګورې ما پسې خو د هلکانو ډېر ګرځي خو د چا ته م غاړه نه ږدم یو ته مې خوښې تا سره مې مینه ده دا ځان به درنه قربان کړم دا د ښځه خپل چال خو چلی به د ده په اړه کې لږ یو پوټې ښځې طرف ته میله د ښځه م پوه شوه چې سړی خو مې دال په جال کې څه ناڅه ګیر کړه وی راځه زما دې کور ته کور څوک شته نه یو پوټې ګپ شپ په ولګه راځه تا به مړه خوشحاله کي زما به م خوشحاله شي زما به زړه مطمئن شي لږ غوندې زما دې کور ته راځه بس د یو 2 قدمه واغېشتل خو چې څنګه یې 2 قدمه واغېشتل د الله رحم پرې راغی دا ګورې زموږ غټو غټو لکه ابن کثیر حافظ ابن کثیر بدایه کې هم دا واقع لیکلی په نورو کتابونو کې هم دا واقع شته غالبا امام بخاري ادب المفرد کې هم دا ذکر کړ رښتونې فرضي خبره نه ده رښتیا د حضرت عمر سیرت العمرین چې کوم د حسن
نو میر شولان لقب هغه لیکلی دی هغې کې هم د حضرت عمر دی دی 2 قدمه واغېشتل او فورا د الله رحمت راغی الله وایي زه دونه ما ته جړلي دي او ما ته دې فریادونه کړي دي او ما ته دې منځونه کړي دي زه دې چېرته ګناه ته پرېږدم قرآن شریف کې الله فرمایي دا آیت دقې وخته دړله راغی بس دا آیت ان الذین آمنوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا یو انسان مومن چې هغه ته کله شیطانی اثر راشي شیطانی چال راشي او شیطان یې ځان ته راکاږي فورا الله دته خپل ځان پړه کې ورواچي تذکروا فاذا هم مبصرون بس فورا یې دړه نظر ولګي اوهو دا څه وشو زه به ګناه کوم په دې هندوستان کې یو سړی تیر شوی دی بوډا سړی و عام سړی خلکو به ورته مشکي بابا وي د هغه نه به لکه د مشکو خوشبویي تله مشک ډېر ګران شی دی نن سبا نه میلاوي اصلي مشک چې کوم د اوسۍ د نافې نه جوړېږي اخو بلکل ناپید وي او دا چې کوم دویم نمبري اکثر دا حکیمان خرڅوي را خرڅوي نو زما رونو چاته یو ځل تپوس وکړه مشفي بابا دا ته څه خوشبویي لګې تا نه خو لکه د مشکو په شان خوشبویي داسې خوشبو خو موږ چېرته نه ده لیدې ته غریب سړی د بادشاه نو بچي هم داسې خوشبو نه لګوي چې ته یې لګې نو هغه ویې بس یاره تاسو یې څه کوئ خیر یو ځل چا مجبور کړ هغه ویې زه چې هلک وم نو زه ډېر ښایسته وم ښکلی ما به په دې کوڅو کې دا سامان خرڅو پخوا به د بوډاګان کسانو په دې کوڅو کې به دا پیوي او پرتو غاښونه او بکسوې او ستنې او رانجه بنجاري بابا ورته خلکو وې ما به دا خرڅول ګومنځې وینې وغیره و یو ځل په لار روان او اواز به مې لګاو خلکو به رانه سامان اخیسته یو ښځه راغله وایي ما ته یې وایي چې په دې کور کې زما نیکه ده هغه د نه څه سودا اخلي مهرباني وکړه دې دروازې ته شه نو اکثر به زه دروازې ته شم زنانو به څه څیزونه میزونه واخیستل پیسې به یې راکړې چې دروازې ته شم اوس دغې ښځې زنځیر له زور ورکړه ور یې جرنده کړو غټه جرنده یې ورته وواله ما یې خدایه ګیر شوې زه لا څه خبر یم مې جوړ دا سودا پیسې میسې ډاکوانو ګیر کړم که څه چل به کېږي وی دې کې یو ښځه مخامخ ولاړ وه مخکې شوه وي ما ته یریږه مه ته ډېر ښکلې خشتې او ما ته وګوره زه څومره خشتې زه په تا مین او نن مې راګیر کړې دننه راځه دا ګناه به کوو نه ته به مړه خوشحاله کې وزم پیسې به هم دله درکړم ما وی زه خو دا ګناه نه کوم ته چې دومره ښکلې او زه ښکلې ګوره عجیبه الفاظ دي مې چې دا حسن تو ماله چا راکړی دی الله نو الله چې کوم نعمت راکړه د الله په دشمنۍ کې استعمال کوم درونو دقه سوچ وکړې دا سوچ که دی وکړه قسم دی که ګناه وکړې ګناه به په غوږ اورې فورا سوچ وکړه چې دا غوږ الله راکړه نو زه یې د الله دشمنۍ کې استعمال کوم دا سترګې خدای راکړې نو زه به پردو ښځو ته وګورم دا جبه خدای راکړې ده او دا خوله نو زه پې پردو ښځو سره د ګناه خبرې وکړم د الله څه پې الله راکړل نو زه پې الله خفه کړم زه تا له یو نعمت درکړم دا چاړه درکړم چې هلکه دا مې درته ښکلې چاړه اخیستې ده ځه واخله دا چاړه او تا هغه چاړه راوالې او ما پې ووې ته به ډېر ظالم خلک به مو چې خدای ظالم هغه را سره خو کړ په دې چرګوټۍ یې لال کړه په دې سبزي پرې کړه هغه درکړه نو تا پې هغه محسن چې احسان وکړه ادې پې ووه ادې خفه کړه د هغه زوی دي وو د هغه ورور دي وو دقه رنګینو دا نعمتونه موږ له چا راکړي دی الله نو موږ په کار دی چې پې الله خوشحاله کړو خفه یې نه کړو مال خدای راکړه د خدای په رضا کې استعمال کړه ما درته اوس د نور احمد حاجي صاحب قصه وکړه دا پیسې دولت خو ډېرو خلکو سره دي خو دا غړه کې خدای د قرآن تاسو چې دلته ناست یې پړه کې م د مینه راتلو د دې پروګرام او د قرآن شریف د دې ماشومانو دا چا د اړه کې واچوله الله چې الله اړه کې ګناه واچي توبه وباسه وی الله نه خفه کوم چې نیکي واچي فوري عمل کوه مشکي بابا وایي زه خو هلک وم زه م ښکلې وم ښځه م ښکلې وه ما چې نه زه ګناه نه کوم وی چې والله که دې پرېږدم دې چړې ته ګوره
اوس در باندې په دې چاړه غزار کوم چغې وام چې ما پس یو سړی کور ته راوړېدلی دی د ګناه په نیت خلک هم در باندې راغونډوم او په دې چاړه دې وام چې دا دې مه و راځئ قطرې قطرې دې کوم او راځه کم بخته ګناه به وکړو توبه به وباسې او پیسې به هم درکړم یا خدای اوس څوک ګوره دقه آیت ته اوس ګوره ان الذين آمنوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون چې شیطانی چکر راشي فورا الله ته متوجه شي الله له کې چې مصرف القلوب الله دی بس دړه نظر یې ولګي چې ګناه به نه کوم وایي ما چې بس ټیک دی را ګناه کوو چې نه مې پرېږدې خو ما له اودسمات راغلی دی ما ته غسلخانه باتروم ټټی چې څه وایي ما ته وایي دا مخامخ ټټی ده ورده اودسمات کا ځان ښه صفا که راځه ته به هم خوشحاله شي او ځم ځان ته م وګوره ما ته هم څومره ښکلي پیسې به م والي ما چې ډېره ښه ده چې ټټۍ ته دننه شوم هلته مې لوی اودسمات یې وکړه امې راواغېش په دې لاسونو په مخ مې ومږه څوک به داسې وکړي د خدای نه یارېده چې پروردګاره دې وخت کې دا ټټۍ او دا ګن په دې لاسونو مخ مږم خو تا نه خفه کوم ستا خلاف نه کوم تا سره دشمني نه کوم ګناه نه کوم داسې څومره ګران کار دی خپل اودس ماتې له ګوتې څوک نه وروړي خپل اودس ماتې لس ځله په صابون لاسینځې چې بدبویي ترې ختمه شي هغه مې په ځان ومږه چې بار راووتم چې ښځې ما ته وکتل ښځې چغې کړې څه پاګل دی داسې لیونی دی راوستی وینځې ته وایي لر کوه وروکوه ټول کور دی راله د بدبویۍ ډک ټول کور دی خوار شه د غولو ولړه دا ته څه کې وځه ما وایي که څه کیره میدان ته شوی خدای ته وګوره وځه 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 ځان دې ته پاګل لیوني بکس مې ونیوه خپل له سودا او لاړم اوبو خواله هلته مې ولمبل کپړې مې ځان له وینځلې او چې اقه مې لمبلې دي او ما نه د مشکو خوشبو شروع شوې ده تر اوسه پورې ما نه د مشکو خوشبو روانه ده نو چې په ژوند کې د دې سړي نه خوشبو ځي روایت خو دغې پورې روایت نه واقعه خو دغې پورې ده نو چې ژوند کې ترې خوشبو ځي نو قبر کې به ځي که به نه ځي قیامت میدان کې به تې ځي او که به نه ځي ولې ګناه نه ځان وساته دقه رنګې هغه هلک چې قدم واخیست د الله رحم را دقه آیت دی هلک لړله راغی افلا یتدبر القرآن الله سوچ قرآن ته راغی چې مؤمن ته شیطان وسوسه اچوي فورا د الله را یاد کی او چې الله را یاد کنو فورا یا خدای ما خو تا ته ډېرې جړاګانې کړي دي پروردګار منځونه ذکرونه تلاوتونه او ما ګناه پسې قدم واخیسته د دې آیت د وجې نه فورا په هغه ځای را پرېوت بېهوشه شو یو آیت بېهوشه ښځه چې وکتل چې سړی خو پرېوت بس ښځې خو منډې کړې دروازه یې بنده کړه او د کور هلته پلار یې وایي چې نن خو مې زوی ناوخته کړې ماسخوتن مونځ خو شو دی رانغې یو تا بل تا بل تا چا ورته وایي چې ستا دوی خو هلته لاره کې پروت دی بېهوشه دی مړ دی هغه بوډا را منډه منډه چې ویې کتل یاره مړ خو نه دی جمدی دی اوچته یې که په خلکو کور ته یې وړه چې کله هوش کې راغی بچې څه چل در باندې وشو رپېده داسې یا بابا ما خو الله خفه کړی دی بابا ما نه خو رب خفه شوی دی بچې خیر دی توبه وباسه یا بابا نه نه په توبو به مې معاف نه کي او به مې نه بخي بچې چل څه شوی دی ګناه ته مې یو دوه قدم اخیستی دي هغې بېهوشه کړم دا بېهوشي د هغې د وجې نه راغلې وه او بیا فورا دغه آیت تلاوت کړه یو آیت يا أيها الذين آمنوا إن الذين آمنوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون او چغې کړې او بېهوشه پرېوته او ساتې وته مړ شو یو څو ورځې پس حضرت عمر فاروق رضی الله عنه تپوس وکړو هلکه دا دی چې به هغه نوجوان راته څو ورځې وشوې چې نه ښکاري وایي حضرته خو مړ شوی دی وایي تاسو نه خبرولم یاره بس د شپې مړ شو غریب او بس دفن هم که وی زه ځم قبر له څنګه مړ شو چې پلار لی راغی وی به بچیره څه چلو شو وی امیرالمؤمنین یو آیت وجلی دی یو آیت وجلی زما نه یو آیت خپل بچی جدا کړی
یو ایت زمانه بچې لاړ که جدا کو دغه یو بچې مې یو ایت رانه لرې کړه وی ایت سنګ مړ کړه قصه یې ورته وکړه او هغه ایت یې ورته واوره وی زه دې قبر لزم حضرت عمر قبر لراغې رضی الله عنه قبر سره یې کېناست وی دغه ایت خو دې یوړو خو زه د ده لپاره یو بل ایت ویم ولمن خاف مقام ربه جنتان د چاړه کې چې یره راله چې زه به الله ته مخامخ ودرېږم ما سره به څه کوي لکه د دغه بچي ړکه چې راله ما خو ګناه له 2 قدمه واخېسته د له یو جنت نه برغ برغ جنتونه رب العالمین ورکوي زمانو قرآن کې سوچ پکار فکر د الله کلام د الله قرآن قسم دې ده موږ چې څومره نن مسلمانان یو او د حضور پاک زمانې نه ونیسه اوسه پورې څونه مسلمانان دي موږ پکې شامل یو الحمدلله دا صرف د دغه ښکلي مبارک پیغمبر او د قرآن برکت دی او تر قیامته پورې انشاءالله زموږ بچي نوسي کړوسي خدای دې ډېر پیدا کړي مسلمانان د دې قرآن د هدایت نه هغوی ته الله ایمان نصیب کړي دا ډېر لوی نعمت دی زده کړئ قرآن د قرآن په معنا ځان پوه کړئ او خپل یو بچی راوړئ او په مدرسه کې داخل کړئ قرآن پې زده کړئ د قرآن شریف مثال رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ورکوي چې د یو انسان کور ویجاړي ورواني د دې داسې مثال دی لکه چې یو انسان په زړه کې قرآن نه پروت او چې د چا په زړه کې د خدای قرآن پروت وي دا آباد کور دی دا خشته بارونقه کور دی نو شکر الحمدلله چې د علماو تاسو له دلته ښکلې مدرسه جوړه کړې ده د قرآن شریف او دا دومره ګڼ شمېر ماشومانو قرآن شریف زده کړه ډېر خلک وایي دي ملایانو څه کوي زم دا خلک په سترګو ړانده به سخ کال په دغه رجب میاشت کې یقین په خدای وکړه که موږ سره ټیم وي د ده سربندو نشته وختونه ختم وی خیر دی ماښام ماسخوتن دا لږ وخت خلکو له ورکو په زرګونو یا په زرګونو نه په لکونو تعداد کې چې ټول یو ځای کې خدای په خلک عالمان کړل قاریان شو حافظان شو ناظر اخوانان شو چې دا ټول یو ځای کې لکو ته رسېږي او یوازې سړي نه هلکان نه جینکۍ وګورئ بلا جینکۍ عالمان شو حافظان شو په ترجمه قرآن شریفونه زده کړه دا د علماو برکت دی ټیک ته هم تاسو مدد کوئ مدرسې به راله تاسو جوړوئ تنخواګانې به تاسو ورکوئ د بجلی غم به تاسو کوئ